د قلتوت او نارنج غونډۍ تاریخي سیمې چې د 5 او 9 زیږدیزو پیړیو څخه دي په دې وروستیو کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندونکو لخوا کشف شوي دي. په دغه ځای کې ډیری د سرو زرو په اوبو رنګ شوي مجسمې، د هندوانو د اور او یو شمیر نور عبادت ځایونه تر سترګو کیږي. دغه اثار چې د کابل په سویل کې د شهدای صالحین په سیمه کې دي اوس د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په واک کې شتون لري. دغه وزارت مسؤلین وایي چې قلتوت یې په 5 او د نارنج غونډۍ یې په 11 کلونو کې کیندلې ده. دوی وایي په پام کې لري چې په دغه سیمه کې د تاریخي آباداتو لپاره یو مناسب موزیم جوړ کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو آثارو د له منځه وړلو څخه د مخنیوي لپاره دغه آثار ملی موزیم ته نه انتقالوي. یکی از ساحات بودایی حوزه کابل است که ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ از سالهای 83 تا فلحال در 2 نقطه که تپه نارنج و قلتوت کارهای تحقیقاتی و افریاد خود آغاز کردن که شما دیدین که ما دستاورد فوق‌العاده داریم، آثار منقول و غیر منقول. البته قابل یادآوری است که بعضی مؤسسات محترم دفاع فرانسوی با ما نیز همکار بودند، اما تیم باستانشناسی افغان تلاش های زیادی کردند تا در قسمت نه تنها در قسمت افریاد باشه، در قسمت ترمیم و حفظ ساحه شب و روز تلاش کنند. که څه هم د دغو آثارو نه په سم ډول ساتنه کیږي، خو د دې آثارو ځینې برخې د دغه ځای د کیندلو پر وخت زیانمنې شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په دې سیمه کې د یو مناسب موزیم جوړول له یوه پلوه د خلکو د لیدلو او له بله اړخه د هیواد لپاره به یو عایداتي منبع وي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.